نن د کابل په ختیځ کې سروبي ولسوالۍ ته ځو. د ماهیپر ښایسته لار، سیندونه، د اوبو بندونه، د بیارغونې زیري او د ماهیانو میله په دغه مستند کې را سره ننداره کولی شئ. زموږ سفر په هسکو غرونو کې د ماهیپر له ښایسته لارې پیل شو. باران د دغې لارې منظره څو برابره ښایسته کړې وه. د غرونو په منځ کې سپینې وریځې یوې خوا بلې خواته تاوېدلې راتاوېدلې. نرمو بادونو د ونو او شنو بوټو پاڼې کراره کراره ښورولې، لکه د پسرلي ترانه یې چې په ګډه زمزمه کوله. ښایسته آبشارونو بیا ځان ته یوه بېله منظره جوړه کړې وه. دغه منظره مو لا نیمه نه وه لیدلې چې په لار له سیلابونو سره مخامخ او لومړی سفر مو نیمګړی پاتې شو. سبا سهار مو بیا د سفر تابیا ونیوله او مخ په سروبي روان شو. د غرونو په غېږ کې د ارغوان د ګلونو ښایسته منظرې او د پسرلي نرمه هوا د کابل د سړې هوا سره دومره توپیر درلود چې آن تصور یې هم انسان ته د طبیعت وږمې وریادوي. د ماهیپر لارې په وروستۍ برخه کې پر تناوونو د راځوړنده پړونو په لیدو مو داسې احساس وکړ لکه مینه چې د لومړي ځل لپاره همدلته پیدا شوې وي. د پړونو ښایسته رنګونه او پر هغوی خامکي ګلانو دغې لارې ته یو ځانګړی ښایست وربښلی وه. د ماهیپر د ښایسته غرونو منظره لا نه وه خلاصه چې مخته د نغلو بند پر غاړه د غرونو په لمن کې د ښایسته کورونو او شنو کروندو منظره راښکاره شوه. دغه طبیعي منظره په یو ځل لیدو د تل لپاره د انسان په ذهن کې د یادګار په توګه ځای نیسي. سروبي ولسوالۍ ته راورسېدو. د سیند په غاړه مو کښتۍ چلوونکي ولیدل چې خلک یې له بازار څخه د کلي خواته پکې اړول. دلته مو په اوبو کې هیلۍ هم تر سترګو شوې چې په سیند کې غوټې وهلې. د سیند پر څنډه جوړ پارک مو ننداره کړ. همداسې ولاړو د ولسوالۍ د شنو پټیو سیل ته او له کروندګر بابا سره مو د زړه خواله وکړه. فضل د خدای د رسیږي، هر شی رسیږي. یعنې شیدې ستا، مستې ستا، دغه پسرلي کې غواګانې لنګېږي، موږ ورګه ورته وایي، هغه لږ مایه وراچوي هغه اوله کې، او ورګه رسیږي، تروې چکه دا رسیږي، نو سبزي رسیږي، دغه پالک دی موږ دغه رسیږي، دا ګندنه دی موږ رسیږي، ګچني دی رسیږي، کرم پکې پیدا کېږي، نو ملي سرخه پکې پیدا کېږي. دغه سبزي د همدغه لاندې باندې کوو. میلمه خو خپل حق خوري، خپل حق وړي، هغه سره خو ډېر برکات دی. یعنې یقینو که چا دا فکر کړی هغه دسترخوان کې ډوډۍ زیاتوالی کوي او کمبود بیا نه کوي. ښکاره خبره ده چې په ټول هېواد کې د رغونې کارونه هم روان دي. دلته د لمریزې برېښنا یوه نوې حیاتي پروژه پیل شوې وه. د دغه برېښنا د اوس فلحال کار پې شروع ده. د دغه 10 میګاواټه ظرفیت لري او هغه په څنګ کې چې اوس نوی قرارداد لاسلیک شوی دغه 22 میګاواټه ظرفیت لري. دا تقریبا 6 میاشتې غالبا مخته د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال
محترم ملا برادر اخوان دغه رنګ دی اوبو نظیر وزیر محترم ملا عبداللطیف منصور صاحب راغلی و دلته افتتاح وسوه. اوس الحمدلله تقریبا ساختماني په مجموع کې ساختماني کارونه 15% مخته تللي دي او په مجموع ټول پروژه چې دا تقریبا 15% کار مخته تللی ده. اوس په تاسو عملاً ووینئ هغه ته کوم سولرونه چې دي کوم چاکواټونه چې دي هغه هم را رسیدلي دي او په نسبت باندې کار شروع ده او الحمدلله د سروبي ولسوالۍ په دغه هغه کې د اسلامي امارت په راتګ سره د لومړنۍ هغه پروژې هغه داسې ابتدا کیږي. ورڅیرمه د نغلو بند ته چې په 1445 هجري لمریز کال کې جوړ شوی ورغلو. د برېښنا تولید البته 100 میگاواټ ده چې ظرفیت د 4 توربین د کې انستال ده هر یو 25 میگاواټ او په همدې ترتیب 550 میلیون متر مکعب اوبه ظرفیت د ذخیره ده چې هغه جملې نه 300 میلیون متر مکعب اوبه قابل استفاده او نور مړی دي. البته د اوبه تغییرات خو لله الحمد ډیر مثبت تغییرات راغلي چې هغه جملې نه ویلی سو فعالیدل د دروازه د ګلابه یا فلشګیټ ده چې پس له 15 کالو دا په شکل د اساسي ورغول شو او تیر کال د 48 ساعتو لپاره دا عملا قابل استفاده سو. خواړه هم د هرې سیمې د پیژندنې او د هغې سیمې د کلتور استازولي کوي. د سروبي په خاورینو غونډیو او پر ښایسته لار جوړ شوي رستورانټونه ډیر خوندور خواړه لري. موږ هم همدلته یو رستورانت ته ورغلو ترڅو د پخو ماهیانو مزه یې وګورو. انشاءالله خیر مشتریان لرو په ځل خو چې هر څوک راغلي را ناراضه نه دي ته ماشاءالله او مشتریان ښه ډېر لرو. زموږ خواړه تیار شول لکه څنګه چې مو صفتونه اوریدلي وه هغسې مزیداره وه. کله یوې خوا خواړه خوندور وه له بلې خوا د شپې دغه رنګینه منظره بیخي په زړه پورې وه. دلته تر ټولو ستر نعمت امنیت دی چې موږ یې د دغه ښایسته سفر څخه برخمن کړي یو. درنو ملګرو، سروبي ولسوالۍ ته زموږ لنډ سفر پر همدې ځای پای ته رسیږي، خو د افغانستان د بیارغونې، پرمختګ او طبیعي ښکلاو په اړه به مو خپرونې دوام لري. تر بیا مو الله مل شه.